نن د می 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې ورځې په پار د غونډې په ترسره کولو سره وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته شاوخوا 15,000 لرغوني آثار راټول شوي او د څه باندې 1500 نورو اثرونو له قاچاقه مخنیوی شوی دی. تقریبا شاوخوا 15,000 آثار قدیمه چې د ولایتونو او مصاینک سره نقل شوي دي و موزیم ته، او همداراز په دې کې تقریبا 1,500 آثار به شاوخوا د دې چې هغه د قاچاقوړونکو د لارو سره د لاس سره راګرځول شوي دي او هغوی محاکمو قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي هغه وړونکي. د دې وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې اسلامي امارت د هیواد د لرغونو آثارو ساتنې ته ژمن دی. اسلامي امارت د مشرتابه څخه بیا تر د ټولو مسؤلینو پورې و دې شان ته ډېره توجه لري او دا چونکې د افغانستان یو تاریخ دی، د افغانستان دا یو هویت دی او دا چې اوس زموږ آثار په دومره ښه انداز باندې دلته ساتل کیږي او راوړل کیږي. د ملي موزیم رئیس هم په دې برنامه کې د هیواد د لرغونو اثرونو په ښه ساتنه کې د مرستندویو بنسټونو او نړیوالې ټولنې د همکاري غوښتونکی شو. کچيري حکومت او یا دغه خیریه بنسټونه او یا دغه مؤسسات زموږ څخه خلاصنیوي ونه کړي، زموږ د ملت هغه هویت او زموږ د ملت هغه شتمني چې په زرونه کلونه تاریخ لري شاید له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې ورځې په پار په ملي موزیم کې د اسلامي دورې، د برونز د وخت او خانم دورې 3 نندارتونونه په لاره واچول.